بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إن أقربكم إلي مني في الآخرة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. علماء کرام مفسرین حضرات فرمائی پدی کائناتو کی اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام نواخل بیا تر قیامت پوری چه سمر انسانان رازی د ټولو څخه بهترین اخلاق والا بهترین شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم دی. د ټولو کائنات د تمام انبیاء علیهم السلام څخه افضل د ټول انسانیت بنیاد کی افضل ترین انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علماء لیکي چې د دنیا څومره حسین خوبصورت انسان وي چې یو څه وخت ډوډۍ نه وخوري د خولې څخه بدبو راځي، یو څه وخت صفایي نه وکړي د بغل او د جسم څخه بدبو راځي، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ظاهری حسن باطنی حسن دواړه ورکړي. په کومه لار چې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرېدی کفارو به دا معلومول چې په دې لار باندې محمد رسول الله تیر سوی دی. د رسول الله خوشبو به دا ویل چې په دې لار اوس دی تیر سوی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي غرمه د مکې ګرمي ده، د مدینې او د مکې ګرمي د حاجیان چې تللي هغو ته معلومه ده ګرمه علاقه ده. د غرمې په موسم کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت و، د تندي مبارک څخه خوله راتلله، هغه خوله ما په شیشه کې جمع کړل. په یو موقع باندې مې یو واده و یا یو شادي وه، هغه د رسول الله خوله مبارکه مې په جسم باندې ومږله. وایي چې کوم مجلس ته زه ورغلم هغه ټولو زنانو راته وویله چې تا کومه خوشبو وهلې ده، په الله مې د قسمې داسې خوشبو تر ننه موږ نه ده لیدلې، نه داسې مې در سږمو سوې ده. وایي ما ویل دا زما د محبوب د تندي مبارک خوله ده. الحمدلله. یو صحابي وایي د جمعې مبارکې ورځ وله، د جمعې ورځ چې تېره سو ماښام د 14 سپوږمۍ ته مې کتل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې غسل کړی و، سپینه جوړه اغوستې وه. ماښام ټیم ول د 14 سپوږمۍ ته به مې وکتل، بیا به مې د رسول الله چهره انور ته وکتل. زما دې په الله قسمې د رسول الله چهره د رسول الله مخ مبارک تر 14 د سپوږمۍ ښایسته معلومېد. حضرت عایشه وایي نبی علیه صلات وسلام یو وخت رالی تیاره وه په کوټه کې، ما ستن پیودله، هغه ستن یې لس وله. نبی علیه صلات وسلام وخندل، د هغه بعد څراغ هم رایلس. پیغمبر علیه السلام وخندل، ول دوه پریشانۍ یو ځای سوې. د رسول الله د غاښو مبارک د رڼا پکې هغه د ستن وبرېښدله ما ولیدل. داسې ظاهری حسن هم الله محمد رسول الله ته ورکړی.
لیکن د ټولو څه بهترین صفت د رسول الله هغه باطني حسن. باطني حسن کې د نبی علیه الصلاة والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو څه زیات الله رب العالمین چې په قرآن کې د محمد رسول الله د صفات تعریف کړی دي د اخلاقو یې کړی. قرآن کې الله تعالی فرمای انک لعلی خلق عظیم. زما پیغمبر اخلاق څنګه لري؟ اخلاق دي څنګه اخلاق دي؟ علما لیکي، مفسرین لیکي چې د رسول الله جسم، د رسول الله خوبصورتی په ټول امت کې په یو انسان کې نشي جمع کېدل، لیکن امت دا شی کولی شي چې د رسول الله اخلاق خپل کړي. د رسول الله غوندې اخلاق نشي کولی څوک، لیکن اقتدا موږ لکه څنګه چې محمد رسول الله خپل پیغمبر منو، دغه طرح پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق خپلولو کوشش وکړو، د رسول الله د اخلاقو خپلولو کوشش وکړو. یو صحابي راځي نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله د قیامت په ورځ به ستا مرتبه او مقام ډیر بلند وي او موږ به ډیر لرې یو، نو د قیامت په ورځ په امت کې به کم کسان هغه تا ته نږدې وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اقربکم مني یوم القیامه واحبکم مني. صحابي دا پوښتنه وکړه یا رسول الله په امت کې پتا څوک ګران دی ډیر؟ موږ خو نو دا خیال دی چې ډیر منځونه کوي، ډیر عبادتونه کوي، نو ډیر تلاوتونه کوي. پیغمبر علیه السلام به دا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اقربکم مني واحبکم مني یوم القیامه. دا شرګا په میدان چې ما ته به ډیر محبوب وي، په ما به ګران وي او ما ته به نږدې وي، هغه سړی دی احسنکم اخلاقا، چې اخلاق یې ښه وي. د چا چې اخلاق بهتر وي رسول الله وایي دا به په شرګا ما ته رانږدې وي او ما ته په ما به ډیر ګران وي. دا انسان چې اخلاق بهتر وي دا به رسول الله وایي ما ته ډیر نږدې وي. وابغضکم مني وابعدکم مني یوم القیامه اسوأکم اخلاقا. رسول الله وایي زما څخه لري او زما چې نفرت ځینې راځي زما په امت کې هغه کسان وي چې اخلاق نه لري. یو چا در خوله یو خبره ورته ووته دی درې نورې ورته کوي، ستا داسې داسې دی وي، ستا پلار، ستا نیکه، ستا ور نیکه، ستا خاندان. والله بنده پیغمبر اخلاق موږ لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر خو موږ ته اخلاقو درس را کړی دی. پیغمبر خو موږ ته د اخلاقو درس را کړی. د پیغمبر تعریف چې الله په قرآن کې کړی دی د اخلاقو یې کړی دی. تاسو په ذهن کې به دا نه راځي چې مولوي صاحب موږ ته نن د اخلاقو خبره کوي نو موږ ډېر بد اخلاق یو. نه، قرآن کې الله تعالی فرمایي وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین. د ایمان اعمال ښه صفات یو بل سره تذکره کوي، په دې باندې ایمان مضبوطه کیږي. په دې باندې ایمان، دا د ایمان د رسول الله صفات دي. هر مؤمن به دا کوشش کوي چې د پیغمبر علیه السلام صفات د پیغمبري رنګ په ما باندې راسي، د پیغمبري چې کوم اثرات دي د ایمان هغه په ما باندې راسي. قرآن کریم کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو صفت کړي. الله رب العالمین دی تحمل، برداشت، صبر، اخلاق دا صفات په موږ کې پیدا کړي. حسد، ضد، عناد، قومیت، عصبیت، په دې خپله خبره باندې ټینګ درېدل، د یو بل پوه، د یو دین خبردار خبره نه منل، دا دین اسلام نه خوښي. کار څومره سړی هوښیار سي، تحمل، صبر کول، برداشت کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا زعیم ببیت فی وسط الجنه فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا. پیغمبر علیه السلام وایي زه د هغه سړي ضامن یم چې پر حق دی، د دعوه صحیح ده، لیکن د جګړې، د جنگ او فساد څخه د ځان ساتلو دپاره چې مسلمان سره جنگ و جګړه رانیسي، دا جنگ نه کوي،
پیغمبر علیه السلام خپل حق څه تیریږي د دې دپاره چې فساد رانسي، جنګ و جګړه رانسي، دعوه و جګړې نه رانسي، د خپل حق پرېږدي. رسول الله وایي د جنت کې د ده د کور ذمهواره زه یم. او ته راته ووایه چې رسول الله د یو چا ضمانت واخیستی هغه بیا درواغ کېدلی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. زموږ خو دا ایمان دی چې دا غر یو چا وویل ما پورته کړي هلته ویوړي دا منل کېږي، خو لیکن دا خبره نه منل کېږي چې زما د محبوب محمد رسول الله خبره دی غلطه شي. رسول الله وایي د هغه سړي زه ضامن یم چې برحق دی پر حق دی، لیکن د دعوې او جګړې د ختمولو دپاره دی خپل حق پرېږدي چې مسلمان سره جګړه رانسي، د مسلمان سره دعوه و فساد رانسي. رسول الله وایي د هغه په جنت کې کور زه ذمهواره. او بل یو صفت نبی علیہ السلام وایي د جنت په سنټر کې، د جنت په مابین کې محل او کور د هغه مسلمان زه ذمهواره یم. وببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب وان کان مازحا. څوک چې درواغ پرېږدي، دروغ ګویي پرېږدي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه سړي د جنت په سنټر کې په مابین کې چې په خپل معاملاتو کې په خپلو خبرو کې درواغ نه وایي، رښتیا وایي. دا درواغ زموږ د پښتانه عام خلکو دی هغه کړي دي، وایي درواغ د هغه د میړه وزر دی، وایي که نه وایي؟ حالانکه دا سراسر د اسلام خلاف دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی اذا کذب العبد، کله چې یو بنده انسان درواغ ووایي، دروغ ووایي، یتباعد منه الملک میلا من نتن ما جاء به، یو میل فرشتې د ده څه لرې سي، د دې درواغو یو بدبو راځي، هغه ده ته نه معلومیږي، فرشتې ځینې تنګې سي. نو اخلاق دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ډیر عظیم صفت. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اخلاق والا انسان دا د تهجد والا څه هم مخته دی. څوک چې اخلاق لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله لا یبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. بل روایت کې راځي درجة الصائم والصلاة والذي يصلي. کم سړی چې اخلاق لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغه سړي چې د ورځې روزی او د شپې په نفلو باندې ولاړي دا د هغه سړي برابر دی، بلکې تر هغه لا زیات. یو روایت کې راځي ان الرجل لا یدرک بحسن خلقه درجة القائم باللیل. د یو چا اخلاق د مسلمانانو سره په ښه روش باندې په ښه اخلاقو باندې راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي درجه لا یدرک درجة القائم اللیل، کم سړی چې د شپې عبادت کوي د هغه ځای ته رسیږي. موږ هغې چې یوه خبره راته وکړي در هغه وخته مې انتقام، هغه وخته مې جذبه نه سړیږي چې درې مې نه وي ورته کړي. یوه سخته خبره یې وکړله ده ماته وکړه، زه درې ورته کوم، پنځه ورته کوم، درې ساعته چې په دا مجلس یې ولاړ کړی نه یې تر هغه وخته پورې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه یو موقع باندې یو زنانې دعوت ورته وکړي، یهودي زنانه و. رسول الله ته وویل ته او ستا څو صحابه مې میلمانه دي، د وزې غوښې د پسه غوښې ورته پخ کړي وې، په هغو کې زهر اچولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه چې رالو، صحابه ډوډۍ باندې چې خوراک یې شروع کړي، پیغمبر علیه السلام چې یوه ګوله واخیسته په خوله کې اړی هغه تیریږي نه، هغه ګوله یې څه ژولې ده، غوښه ژولې ده خو تیریږي نه. جبریل ورته وویله یا رسول الله دا خوراک مه کوه. چې کوم صحابه خوراک کړی و هغه شهیدان سو، هغه وفات سو د زهرو د وجې. دومره تیز زهر د دې لاړو اثرات د پیغمبر علیه السلام په جسم کې تللي و، د دې غوښې سره چې کوم زهر ورسره و. آخري مرض الوفات کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه وخت کې د دغه زهرو اثرات زما په هغه باندې ښکاره سو. جبریل ورته ویل یا رسول الله د پسه په غوښو کې د زنانې زهر درته ګډ کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه زنانه راوغوښتل، بیا ورته وویل په دې پسه په دې غوښو کې دې زهر اچولی دي؟ هغه ورته وویل و. تا ته چا وویل؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویله ما ته الله رب العالمین خبر راکړي.
صحابو چې دا کم ناستو چا نو خوړلي هغه خپلې تورې ورته وشرنګول یا رسول الله سر به قلم کو د دې بېدینه زنانې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته ویل چې نه یوار د دې خبره وار ورته ویل ولې دې داسې کړي دي ویا زنانې ورته ویل یهودي وایي د دې دپاره مې وکړل مال که ته رښتیا د خدای رسول وې خدای به دې په خبر کړي او که ته د خدای پیغمبر نه وې ناحقه دعوه دې د نبوت کړې وه الله به ستا څه موږ خلاص کړي نو اوس معلومه سو چې ته د خدای پیغمبر پیغمبر علیه السلام ویل زه الله دپاره معاف او ما او تا ته چې په دې خبر سو چې په زارو کې په ډوډۍ کې زهر اچولي دي یا دغسې یو ډوډۍ سوړ سالن یا بیکاره را کړي دي په نوټو کې چې یو نوټ لا زوړ درکې یې در باندې واړئ بیا څه حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق الله رب العالمین د پیغمبر د اخلاقو صفت ډیر کړي په قرآن کې انک لعلی خلق عظیم پیغمبر څنګه اخلاق لري د نبی علیه الصلاة والسلام اکا حضرت حمزه رضی الله عنه کافرانو ونیوی ادې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډیرې قربانۍ کړې وې ډیر کله چې کفار ونیوی په جنگ کې شهید کی له شهادت بعد اوس یو سړی چې مړ کی بس پرېږده پسې نور د جسم د لاش بې حرمتي ولې کوي مګر دوی معاف نه کړ چې رسول الله ته اذیت ورسیږي تکلیف ورسیږي د مرګ بعد یې د هغو څه پزه پرې کړله سترګې راویستلې شونډان یې ځین پرې کړل حضرت حمزه تاسې اورېدلی دی پیغمبر وایي اسد الله و اسد رسوله دا د الله د رسول شعر دی زمری د کافرانو کله چې رسول الله رالی دا خپل اکا ولید بې اختیاره وژړل ول کاکا جانه د ظالمانو څنګه ظلم در سره کړی او په دې کې غټ کردار حضرت وحشي رضی الله عنه حضرت وحشي بیا ایمان راوړي هغه نبی علیه السلام ته معلوم سو چې زما د اکا سره د معامله وحشي زیات کړی لیکن کله چې وحشي ایمان راوړي هغه آیتونه د قرآن نازل سو چې هر څومره ګناه دې کړي د زړه د اخلاص توبه وباسي الله یې معاف کوي هغه ال راواستوي رسول الله ته چې ډېر جرم مې کړی دي که چیرې توبه وباسم توبه مې قبلیږي نبی علیه السلام وو وحشي نقاب تړلی دي هغه چې څنګه رالی چې اول چا نه پېژاندی د رسول الله مجلس ته دوزانو کښېناستي چې نقاب اخلاص کی صحابه وکتل او د نبی علیه السلام د اکا قاتل وحشي دی یا رسول الله وحشي دی تورې راواخستې ویې ګړنجولې چې اوس یې وایي نبی علیه السلام ول پرېږدي ستی پلار و اکا خو نه دی وژلی خو زما اکا یې وژلی دي ته راته ووایه زما او ستا د اکا قاتل چې راسي او داسې راته کښېني چې وس مې هم یې ویشتلی یې سو دغه به پاتې سي لیکن هغه توبه ایستلې ده په زړه د اخلاص یې توبه ایستلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ول یا رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان سولم الله نبی ورته وویله بس ته معاف ولیکن دومره وکړه چې هر وخت تازه وینم زما د کاکا جان قتل ماته را یادیږي چې تا وینم بس ته مسلمان سوې ته معاف سوې ته بری و ذمه سوې لیکن داسې وکړه ما باندې ډېر ځان مه وینه داسې نه چې ستا سره مې نفرت دی بس تازه ووینم د هغه خپل اکا حالت را یاد سي ته مهرباني وکړه یو لرې ځای کې اوسېږه دا د پیغمبر اخلاق دي یو کافر هغه راځي په دې تلاش کې دی نبی علیه السلام او صحابه هغه یو ځای غرمه ده تیزه ګرمي ده د کیکر او د ژرګو د درختو لاندې یو ځای په هغه کې سایه سو غرمې ته هغه د لرې ځای ورته ګوري نبی علیه السلام څاري کله چې صحابه ځله خواره سو څوک هلته څوک نبی علیه السلام هم خپل چادر هغه پر دې درخت اوار کې لاندې پرېوتې سایه کافر رالی او خپله توره یې راوځړول په دې درخته باندې هغه کافر رالی توره یې راواخیستل نبی علیه السلام چې سترګې راروڼې کړې د نبی علیه السلام توره په لاس کې ده ول څوک به دې راڅخه خلاص کړي نبی علیه السلام ول الله اکبر
یا الله د فلسطین مظلوم مسلمانان نن د دې وحشانو څخه خلاص کړي. بالکل هغه کیفیت سړي ته رایاد سي لکه د کافر توره په لاس کې د لاندې رسول الله دی، نن د دې ظالمانو توره په لاس کې د فلسطین مظلوم مسلمانانو باندې وینو باندې نه مړیږي. تاسې دعا وکړئ چې الله رب العالمین هغه خپل خدایي استعمال کړي. ټولې دنیا مخ ورګرځولی دي، ټوله دنیا جواب ورکړی دی. تنها مظلوم فلسطینیان خپل کور ته اندازه وکړه ته چې د خپل کوره څه څوک په زوره د توپک په زور راباسي څه به او د کوره راویستې هم صحیح ده، سړی به یو بل ځای له ولاړ شي، د یو بل چا کور ته به ولاړ شي، نه هلته جیم نه پرېږدي. یو خیمه دې ودروله پروا نه لري، زما کور یې ستا دا ستا، ودې نړاوئ هم یې ستا، په خیمو کې دې هم نه پرېږدي، په لوږه دې وژني، هلته هم بمباري در باندې کوي. مسلمانانو نن د فلسطین هغه مسلمانانو ته سترګې نه دي کږې، ناامیده سول، اسمان ته ګوري چې خدای پاکه ایمان خو مې دی چې یې خو څومره ازمایش په راکوې، الله دې په دې ازمایش کې کامیابه کړي، الله دې کومک و نصرت و مدد وکړي. نو پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل د کافر قاتل په لاس کې توره د پیغمبر لاندې پروت و څوک به دې خلاص کړي؟ نبی علیه السلام الله چې دا خبره پیغمبر علیه السلام وکړه، الله الله د نامه یو اثر دی، هغه څه د توره یې لاس وله، نبی علیه السلام زر توره راپورته کول، څوک به دې اوس خلاص کړي؟ هغه څه ورته وایي؟ وایي ما اورېدلي وو ته ډېر همدرد انسان یې، ته ډېر اخلاق لرې، دا ستی په قرآن کې چې کوم په تا نازل سوی دی په دې کې ستا د اخلاقو ډېر صفت سوی دی. پیغمبر علیه السلام ولځه الله دپاره معاف. قرآن کې ذکر الله تعالی فرمایي انک لعلی خلق عظیم، زما پیغمبر اخلاق عجیبه لري، اخلاق دی عجیبه دي. د دې زیات اخلاق څنګه کېدلی شي؟ د پیغمبر علیه السلام لور حضرت زینب رضی الله عنها د عمرو بن العاص په نکاح کې ول، کله چې نبی علیه السلام په مکه کې مجبوره دې ته سو چې خپل وطن پرېږدي مدینې ته ولاړ سي. رسول الله چې مدینې ته ولاړ غزوه احد بعد عمرو بن العاص د خپل زوم په قیدیانو کې راغلی، بیا معاهده دا وسوه چې قیدیانو څه به څه بدلا څه پیسې واخلو یله به یې پرېږدو. حضرت عمر رضی الله عنه مشوره ورکړه یا رسول الله د چا عزیز و قریب چې د محمد رسول الله په مقابله کې راغلی دي جنگ کې هر سړی د خپل عزیز و قریب راواخلي سر د قلم کې. ابوبکر ورته ویل یا رسول الله عزیزان مې دي قریبان مې دي ناپوه دي مقابلې ته راغلي دي معاف به کوي څه فدیه به ځینې واخلو. نبی علیه السلام په دې کې د نبی علیه السلام زوم په ابتدا د اسلام کې دا نکاح جایز وله، د نبی علیه السلام زوم عمرو بن العاص هغه هم وله، حضرت زینب د نبی علیه السلام مشره لور و د هغه په نکاح کې وله په مکه کې. نبی علیه السلام چې کله عزوم د ده رالی بیا ورته وویله چې په دې شرط تایله کوو چې ته څه مال راوړې. هغه چې آل واستاوي مال چې رالی د نبی علیه السلام د لور هغه هار چې حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل لور ته نبی علیه السلام حضرت زینب هغه هار راواستاوي د خپل خاوند د خلاصون دپاره. پیغمبر چې ولیدي دا خو هغه هار دی چې زما بیبي حضرت خدیجې و دې ته په هغه کې واده کې ورکړی. نو صحابو ته ویل که ستې خوښ دا به زه په یو شرط باندې بې بدله آزاد کړم. صحابو ویل صحیح. نو عمرو بن العاص ته وویل په دې شرط دې آزادوو چې زما لور به طلاقې زما لور به مدینې ته پرېږدې. هغه ورته ویل صحیح. کله چې عمرو بن العاص آزاد سو مکې له ولاړی د هغې خوا نبي علیه السلام دوه کسان ورسره واستول. د نبی علیه السلام لور حضرت زینب هغه آزاده کله راوستله. مدینې له چې رارسېدل ابو جهل ته معلوم سو چې د محمد رسول الله لور د غی تللې ده، کسان یې پسې راواستول، په اوښ باندې ناسته وله، په بورچه یې ووله، هغه د اوښه سره ایله سوله. پیغمبر رالی خپله لور یې په غورځي کې ټینګه ونیوله، ول بچیه ته غم مه کوه، ستا د پلار دین به هر کچه په کم مکان ته رسیږي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي اوزیتو فی الله لم یؤذ احد، د دین دپاره چې ما ته څومره تکلیف راکول سوی دی هیچا ته هم نه دی ورکول سوی. د دې څه زیات اخلاق د چا کېدلی شي؟
په دې وجه عزیزانو عرض دا دی، گزارش دا دی چې په دې خپل زندگی کې د مسلمان ډیر زیات قدر و احترام دی. دا خپل زبان صحیح استعمال کو، دا خپل اخلاق، دا خپل گفتار، دا خپل رفتار دا صحیح وکړو. نبی علیہ السلام یو مسلمان یو سړی یوه کلمه ووایي دی څه نه ګڼي، حالانکه د دې یوې خبرې په وجه باندې الله رب العالمین د جنت اعلی مقام ته ورسي. یو مسلمان کله یو خبره دی وکړي څه نه ګڼي، یو خبره در خوله مې ووته، د هغه خبرې او د هغه جملې په وجه الله د جهنم کندې ته وغورځي. دی خو د دا دونه کیسه نه ده. په دې وجه عزیزانو د دې خپل گفتار، د دې خپل رفتار، د دې خپل اخلاق موږ 24 غنټې نگرانی وکړو، اخلاق سم کو. نبی علیہ السلام سره لکه وختي چې مو ویله څوک به قیامت کې تا ته ډیر نږدې، رسول الله فرمایل چې د چا اخلاق ډیر بهتري هغه به ما ته ډیر نږدې. الله دې د پیغمبر د اخلاق سره برخه مشترک کړي، الله دې د رسول الله اخلاق مشترک کړي. او د مسلمان توهین کول، د مسلمان آزار کول، مسلمان ته تکلیف رسول د اسلام سخت غندي، دا د اسلام د حکم خلاف دی. حضرت عمر رضی الله عنه په غره باندې وخاتی، د بالا غره سره لاندې بیت الله شریفه معلومیږي. د حاجیانو صاحبانو ته معلومه ده غرونه بالا دي چې ورته وګورې بیت الله لاندې ده. نو په دې غره وخاتی د اخوا بیت الله لاندې معلومیږي. بیا حضرت عمر د بیت الله ته د مخاطب سو و کعبه شریفه ته، ولې کعبه ای بیت الله ته د الله ډیر عظیم کور یې، په ټول روی زمین تر تا مبارک ځای نسته. مبارک نو به څنګه په بیت الله کې یو لمونځ وکړې په 1 لک لمونځ وکړې. موږ دلته یو لمونځ وکړو، د چا دا په 1 سي، د چا دا په 2 سي، د چا دا په 10 سي، د چا دا په 25. حدیث کې راځي چې یو لمونځ څوک په جماعت وکړي 29 درجه، په بیت الله کې یو لمونځ وکړي د 1 لک لمونځو برابر ثواب لري. حضرت عمر بیت الله ته وایي که یو سړی راولاړ سي کلنګ راواخلي، بیت الله ستا دیوالونه ستا چت ونړوي، مات یې کې ونړوي، دومره الله نه په غوسه کېږي، ناراضه کېږي لکه د یو مؤمن زړه چې وځوروي. مؤمن زړه وځوروي. ځکه علما لیکي چې په بیت الله کې د الله نور دی، د مؤمن په زړه کې الله دی. الله وایي زه یو ځای نه ځایېږم، د مؤمن په زړه کې ځای کړم. په دې وجه باندې د خپل مسلمانانو ورونو، د خپلو قریبانو، رشته دارانو، همسایګانو د دې خیال وساتو، د دې خپل زبان سره احتیاط وکړو. د یو چا متعلق ذهني او نظریاتي اختلاف په خپل ځای، لکه دا اوس انتخابات تیر سو، چا ته رای ورکوله، چا ته رای ورکوله، هغه د خپل عقیده او نظریه ده. لیکن د مسلمانانو توهین کول، د یو چا تبدرد ویل، یو چا ته غلط نسبت کول، یو چا زړه زورول، په دې باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي. یو بزرګ له یو سړی رالی، وایي ښه سړی څوک دی، بد سړی څوک دی؟ هغه وایي کم سړي د یو چا زړه صفا دی، د چا زړه ګنده دی. هغه وویله چې زبان دا د زړه ترجماني کوي. زړه دی لکه دیګ، زبان دی لکه چمچ کاچوغه، په دې کې کم شی پروت چمچ به هغه راوباسي. ستا په زبان کې بد اخلاقي راځي، معلومه ده چې ډېر خلک وایي زما خوله ته مه ګوره، زړه ته ګوره. زړه زبان د زړه ترجمان دی. په دې وجه خپل زبان هغه کنټرول کړو. په خپل زبان باندې زما په یوه کلمه باندې د یو مسلمان زړه زهیر نشي. تر خپل وسه پورې د خپل رشتہ دارانو، د خپل قریبانو، د خپل مسلمانانو، عام تر دې که ستا په څنګ کې یو هندو اوسیږي د هغه در باندې حق دی، همسایه دی، د هغه د همسایګري حق دی. نبی علیہ السلام وایي هغه مؤمن نه دی، هغه مؤمن نه دی. 3 واره وویل هغه مؤمن نه دی. صحابه ویل څوک یا رسول الله؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې د لاس او د زبان سره بل مسلمان ته تکلیف رسیږي. یو روایت کې راځي چې همسایه د په عذاب. په دې وجه د مسلمان ډیر قدر او احترام دی، او د انسان په اعمالو کې د ټولو څه وزنی عمل چې دی هغه 2 اعمال ډیر وزن لري، یو صبر، یو اخلاق. صبر، اخلاق. الله رب العالمین دی
د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښایسته اخلاق موږ ته نصیب کړي. الله رب العالمین دې د مؤمن مسلمان خدمت کول، د مؤمن مسلمان قدر کول، د مؤمن مسلمان عزت و احترام کول دا موږ ته توفیق نصیب کړي. ډېر خلک ظاهر ته ګوري، د یو چا ظاهر یو رقم وي لیکن په زړه کې د ایمان د جذباتو داسې ډک. الله رب العالمین چې څه وویل څه واورېدل په دې باندې د عمل کول جی سته. په دې وجه علما لیکي چې زبان، یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله سهار سي تمام اعضاء او اندامونه، لاس، پښې، سترګې، دا ودې زبان ته عاجزانه درخواست کوي، زبه دا ژبې ته او وایي چې ای ژبې موږ ټوله مستقبل تا سره تړلی دي، که ته سمه سوې بیا به موږ سمې او که ته غلطه استعمالېدې بیا به موږ هم غلط. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې ما ته د 2 شیانو ضمانت راکړي زه د جنت ضامن یم، ما بین اللحیین و ما بین الفخذین. نبی علیه السلام وایي د 2 شیانو د 2 اندامو ضمانت ته راکړه د جنت ضامن د زه یم. یو زبان صحیح استعمال کړه، دروغ، غیبت، مردم ازاری، بد اخلاقی، مسلمان ته په زبان باندې تکلیف رسول دا مکو. نبی علیہ السلام دا چې د صحیح استعمال کا د جنت ضامن. و ما بین الفخذین د 2 ورنو په مابین کې بیا د بیماف شرمګاه د شرم ځای دا دی حفاظت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا چې چا د 2 کنټرول کړ د دې ضمانت او ګارنټي ما ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي د جنت زه ضامن یم. یو بزرګ فرمایي وې خوله چې کله بندي په بنده خوله مچ ننوتلی نسي ننوتلی، خوله چې خلاصه سي بیا به مچ و کچره او هر حیوان هغه رسیږي. ځکه یو حدیث کې راځي د خاموشي جلا یو عبادت ته، مستقل عبادت. یو صحابي ته نبی علیہ السلام وصیت کوي ایاک و کثرت الکلام، فضول بېهوده خبرې مه کوه. په دې وجه زبان دا یو داسې اندام دی چې د انسان د جنت ضامن هم جوړیږي او د جهنم هم ضامن جوړیږي. اوس یو سړی دی، هندو دی، سکھ دی، کافر دی، هر شی چې دی خو غیر مسلم دی، 50 کاله په کفر کې تیر کړي دي، چې یو وار د زړه د اخلاص د زبان ته حرکت ورکړي لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان سو کنه سو دا 50 کاله ګناهونه 50 کاله کفر الله په یو زبان په یو کلمه باندې معاف کړي. په دې وجه دا زبان سره ډېر احتیاط کول پکار دی. په دې باندې مسلم مردم ازاری نه دی کول پکار، مسلمان ته تکلیف رسول دا نه دی پکار. یو زنانه د 20 کاله ستا په نکاح کې ده خو چې د طلاق دی 3 واره لفظ دی ووایي دا 20 کاله نکاح ختم شو، بیګانه زنانه شو سوکه نه سو. یو بیګانه زنانه ده بالکل سره پې نه ژني، په 2 جملو باندې ایجاب و قبول چې په نکاح کې علما کوي دا ستا قبوله وه د یو زما قبوله وه، بس پردی بیګانه زنانه اوس خپله سوله. د دې زبان ډېر کردار دی، دا ډېر عجیبه. و حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه رالی ابوبکر د خپل زبه دا زبان داسې پر لپیچي په دا ګوت کې سره پیچي. حضرت عمر ورته وایي څه کوې امیر المؤمنین زبان ولې وایي دا ډېر خطرناکه شی دی، دا ډېر خطرناکه شی دی، دې له سزا ورکوه. د دې د وجې زه په ډېرو مهلکاتو کې لوېدلی. نو عزیزانو د خپل زبان سره ډېر خیال و احتیاط کوه، د خپل زبان سره. تاسې نه دي لیدلی یو سړی الله مې دې وساتي د کفر او د ارتداد 100 کاله 50 کاله 80 کاله 40 کاله مسلمان دی، لمنځونه هم کوي، جوماتونه هم کوي، جمعې هم کوي، اختر هم کوي، ټول روزې هم نشي، تراویح هم کوي، لیکن یوه د کفر کلمه یې وویله د اسلام ووتې. په دې وجه باندې یو د دې زبان سره موږ احتیاط ډېر په احتیاط باندې د دې استعمال وکړو. او دویم دا چې الله رب العالمین باندې د مخلوق ډېر ګران دی، د مخلوق احترام وکړو.
کار څوک ان تر دې چې و کافر ته و هندو ته بلا در ځان په کم نگاه نه ګورې چې دی نن هندو دی او ته وایې چې زه مغرور یم زه مسلمان یم څه معلومه ده ستا د اسلام تر مرګه پورې ورسېږي که یا که دا هندو ته الله رب العالمین د اسلام توفیق ورکړي بیا و انسان ته به په کم نگاه نه ګورې د انسان توهین به نه کوي الله رب العالمین چې څه ویل څه واورېدل په دې باندې د عمل کول توفیق نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین